أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. مخکې د مکې د مشرکانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسالت نه منل دا ذکر شو چې الله وی دا ورته وعجیبه ښکاري چې دوی ته پیغمبر د دوی د جنس نه راغلی. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم. او دارنګې د دوی انکار د باس بعد الموت نه چې د مکې مشرکانو به ویل چې موږ مړه شو او خاورې شو. انا لفی خلق جدید، بیا به اثر نو د سر نه بیا را پیدا کیږو. دا خو ډېره لرې خبره ده. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته دا خبره په اثبات رسولې وه چې او پس د مرګ نه بیا ژوند دا شته. دا د الله په قدرت کې دی. الله کولی شي لکه اول واری چې انسانان پیدا که چې دوباره بیم اعاده کی. او دې دپاره الله دلایل ویلی چې تاسې وګورئ موږ باران راوورو ځمکې نه پې باندې تیغونه راوباسو او هغې نه لوی لوی باغونه زرغونه کو او هغې کې ګیاګانې او میوې او غلې جنات وحب الحصید. دا ټولې چې د ځمکې نه راوباسو نو دغسې په دې قادره یو چې انسانان دوباره د ځمکې نه ټول راوباسو په قیامت کې. اوس الله دا خبره کوي چې دغه خبره یوازې د نبی علیه السلام نه ده، دا د ټولو پیغمبرانو مشترکه عقیده وه. په دې خبره باندې چې پس د مرګ نه ژوندون ثابت دی او حق دی او قیامت کې به ټول انسانان د قبرونو نه راجګېږي. دې خبره باندې د ټولو انبیاو اتفاق دی. ټولو پیغمبرانو مشترکه دعوه ده او قومونو چې ورسره نه ده منلې د هغوی قومونو ذکر هم الله کوي چې هغوی مې بیا غرق کړله. لوی لوی قومونه د لوی طاقت مالکان د لوی قوت سره او د طاقت سره او د لوی قدرت او اقتدار او د پیسو سره مې هغه ټول غرق، ځکه چې هغوی دا دعوه نه منله چې پس د مرګ نه به راژوندي کېږو. نو دا د ټولو انبیاو علیهم السلام مشترکه عقیده ده. عقیده کې ټول پیغمبران سره شریک راغلي دي. اعمال دا مختلف دي. بعضې امتونو کې به 6 میاشتې روژه وه، بعضې کې به لږه روژه وه، بعضې کې به زیاته وه. بني اسرائیلو کې او نورو امتونو کې د منځ هغه تعداد مختلفو 5 وخته نو کم او زیات. دارنګې نور اعمالو کې د پیغمبرانو د امتونو اختلاف شته، خو عقیده د ټول یوه ده. په یو عقیده ټول راغلي چې الله واحد لا شریک دی او پس د مرګ نه ژوندون او قیامت شته. نو الله وایي دا مشترک عقیده وه. لکه تا سره چې د مکې والا نه مني، مخکینو پیغمبرانو سره قومونو نه ده منلې، تسلیم ورکوي نبی علیه السلام. نو هغوی مې غرق کړي دي د دې عقیدې د نه منلو په وجه. کذبت قبلهم، انکار کړی او مخکې د دې مکې والاو نه، د دې مکې والاو نه مخکې انکار کړی دی قوم نوح، قوم د نوح علیه السلام. او کذبت نسبت د دروغ وی کړی او خپل پیغمبر ته قوم د نوح علیه السلام. د نوح علیه السلام قوم دا کافر قوم و الله ورته حضرت نوح علیه السلام راولیږل. د نوح علیه السلام خپل نوم کتابونه لیکلي چې عبدالغفارو. نوح ژړا ته وایي د الله د یارې نه به ډېر ژړل
او د قوم په عقیده او په حالاتو باندې به ډیر ژړل نو مشهور شو په نوح باندې. نوح علیہ السلام قوم ته 9.5 کاله تبلیغ کړي. فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما. الله وی درنګ تیر کو په دې قوم کې 1000 کاله چې 50 تنې کم کی. نو 950 کاله قوم ته تبلیغ کړي هو قوم ور سره ونه منلو. یو څو پشمار کسانو ایمان راوړو. ځنې روایتو کې 40 کسان راځي، ځنې کې 80 کسان او ځنې کې کم او زیات. نور ټول د دنیا نه کافر لاړه. الله په طوفان راوړلو او ټول دنیا یې اوبو باندې سرسری کړله، ټول اوبو باندې غرق شو. نوح علیہ السلام او هغه مؤمنان ور سره پاتې شو. الله وی هغوی ته مې نجات ورکړلو. کذبت قبلهم، نسبت دروغ کړو، انکار کړو مخکې د دې مکې والاونه قوم نوح، قوم د نوح علیہ السلام واصحاب الرس، او انکار کړو د خپل پیغمبرانو نه هغه خاوندانو د کوی. رس عربي کې هغه کوی ته وایي چې څنډې او غاړې خامي سیمټ نه ورکړ شوی، خام کوی او په اساسي طریقه نه جوړ شوی دی ته رس وایي. د کوی والا خلق څوک وو؟ دې کې د مفسرینو مختلف اقوال دي. ځنې وایي دا د شعیب علیہ السلام قوم دی، او ځنې وایي نه د هغې قوم خو وروسته را روان دی بیل. دا د صالح علیہ السلام چې الله سمودیانو ته رالیږلی، نو سمودیانو ته ډېر دعوت ورکړلو. یو څو کسانو ومنلو چې هغه مؤمنانو، او نورو ونه منلو. او چا چې په ایمان راوړو ښه کلک د صالح علیہ السلام سره ولاړو، او نورو ونه منلو. نو الله عذاب راوړو سمودیانو باندې. هوا یې پرې راوت، تند او تیزه هوا، او ټول یې تباه کړله. صالح علیہ السلام سره چې کوم مؤمنانو هغوی هجرت وکړو د دې ځای نه، لرې لاړه بل ځای ته. هلته یو کویه و، خام غوندې کویه و، هغه یې را تازه کړلو او اوبه یې پکې را پیدا کړې. هغې نه یې ګیر چاپېره صالح علیہ السلام او د مؤمنانو واړول. نور ټول قوم خو الله تباه کړو، نو سره د مؤمنانو یې د دې کوی نه ګیر چاپېره واړول، او دې کوی باندې د څکلو او د څارویو د اوبو ګزاره کول، او دلته آباد شول او ډېر وخته پورې ژوندي وو. صالح علیہ السلام وفات شو په دې ځای کې. دغې علاقې ته حضرموت وایي. عراق کې اوس هم حضرموت ښار شته دی. حضرموت یا حضرموت دې کې صالح علیہ السلام اوسېدلو. بالاخره هغه غریب هم دلته وفات شو. ځکه دې ښار ته حضرموت ځکه وایي حضره موت، عربي کې دا معنا چې مرګ حاضر شو. دلته صالح علیہ السلام وفات شو، او دا کوم مؤمنان چې ورسره وو دام وفات شو. خو د دوی بچي پیدا شوي، بس دا چې کوم د عذاب نه الله بچ کړي، یو یو په خپله موده مړ کېدو هغه مشران ختم شو. نوې زیلی را پیدا شوه. نوې زیلی بې بت پرستی شروع کړه. د دې مؤمنانو بچو اولادي بت پرستی شروع کړله. داسې هم کېږي چې د نیکانو خلکو په اولاده کې بدن را پیدا شي او هغوی غلط کارونه وکړي. دې وجې نه د خپل اولاد فکر کول پکاري چې په نیکه لارې سړی برابر کړي، او الله پاک نه سوال هم کوي د اولاد د نیکېدو. او بعضې وخت کې داسې کېږي. نو هغوی چې کافران شو د هغوی یو بت پرستو هغه بچي، نو دغه کوی باندې آبادو. هغوی ته الله بل پیغمبر راولېږلو، هغه د پیغمبر خبره ونه منله. نو الله پاک هغه ټول تباه کړه، هغه کوی یې ورله ختم کړو، وچې کړلو، او عمل ته یې پې عذاب راوستو. نو هغې ته اصحاب الرس وایي. الله وایي انکار کړی د پیغمبرانو نه خاوندانو د کوی، چې د کوی په غاړه باندې اوسېده او یو لوی قوم و، او ټول د مخې بت پرستو. د انبیاو خبره هغوی ونه منله. دا دوه. وثمود او دریم قوم سمودیانو، دا هغه د صالح علیہ السلام قوم چې الله تباه کړ. وعاد او بل قوم عادیانو، دویم نسبت د دروغو کو خپل پیغمبر ته. د عادیانو پیغمبر حضرت هود علیہ السلام، دام الله غرق کړه. وفرعون او بل فرعون، دا د موسی علیہ السلام امتیو، او فرعون دا په مصر کې آبادو، او خپل نوم ولید بن ریان دی، او ځینې روایتو کې بل نوم یادېږي ولید بن ریان. دا د فرعون نومو. فرعون نوم نه دی،
فرعون چې څوک به د مصر بادشاه وغیره به فرعون ویلو یو وخت لکه زمون مخکې دلته چې ظاهر شاه اعلی حضرت په ورته ویلو اعلی حضرت خو نوم نو کنه نوم خو ظاهر شاه خو خلکو ورته اعلی حضرت ویلو یا مثلا داوود له سردار ویلو یا منګه ویو رئیس جمهور نو دغه سي فرعون معنا بادشاه نومي دانو خدا په فرعون باندې ډیر مشهور شو ځکه ډیر وګړه بادشاہي کړې ده تقریبا چې په سونو کلونه دا ژوند دی او بادشاہي کړي او د خدای دعوی کړي وا الله ورته موسی عليه السلام راولې غلو د بنی اسرائیل په قوم کې فرعون خوب لیدلو بس ډیره مودې په خپل قوم بادشاہي کولو بنی اسرائیل چې دا بل قوم دای غلامان ساتلیو د فرعون خپل قوم ته قبطین ویلو قبطین او بنی اسرائیل چې هغه به د قبطینو غلامی کوله غرنه به په خسر او لنګر ته او دربارونو ته او خزو باندې به د کورونو کارونه کول ټول مری د غلامۍ په شکل باندې ساتلیو لکه په پاکستان باندې او هند باندې بری صغیر باندې د انګريز بادشاہي و خپل د بری صغیر خلک چې د پاک او هند دای غلامان ساتلیو او انګريز بادشاہي و التا د انګريز بادشاہي په پاکستان باندې د سینه ولکه په افغانستان کې دلته ده د رئیس جمهوریت منګریزو وزیران به منګریزانو افسران منګریزانو او پاکستانین به چپړاسین او ملازمانو دغه خلک او دا بادشاہي په 200 کاله کړي و دا غوي نو بیا د دیوبند علماو په برکت باندې الله ورته ازادي ورکاو د نیکانو خلکو په برکت نو دی فرعون بنی اسرائیل چې دی دا غلامان ساتلو او د اولوهیت دعوی کړي و قومونو ورته سجدي خودل او ځان ته خدای ویلی وانا ربکم الاعلى نو خوبي ولیدلو خوبي چې ولید چې د بنی اسرائیل د کورنۍ یو اور راجک شي او زما په دې شای محل باندې راو غورځيږي نو چې کله نجومانو ته ویل غوي ورته چې د بنی اسرائیل کې به یو ماشوم پیدا کیږي او ستا بچي به ټوله ته دړي وړي کیږي هغه وخت کې نجومین ډیر د خوب په تعبیرونو او د شینو کې ډیر ماهرانو هغه دا معلومه ک چې دی بنی اسرائیل کې یو ماشوم ویلو هو بنی اسرائیل کې به ماشومي هغه ټول مرزمن غلامی کړي دا خصم پیرا چلولې خزو باندې د دوی نو ویل بس داسې وکیږي نو فرعون ویل علی د بنی اسرائیل ماشومان لالوي علالولیا بالاخره خپلو چې کوم شورای او کمیسونیو هغه ورته چې دا خو په ټول غرب چې به زمون خدمت ته یو قسم پاتې نشي ویل زه یو کال علالوي بل کال پرې دی نو دا کم کال چې علالول او بل کال به پرې خودلو نو الله پاک موسی کلیم الله پام دغه کال باندې پیدا کو په کم کال چې د علالول موقع وه په دې کال باندې پیدا کړلو والله تدا منظور و چې د موسی علی السلام نه د فرعون بچی دړي وړي کوي هغه خوب رښتیاو نو چې الله ته یو شی منظور هغه به څوک نشي ختمولای کنه هغه څوک څه ختم کی نو ډیر کوششونه وکړه خو الله پاک د موسی علی السلام مور ته تدابیر خو دلی والله و وحینا الی ام موسی ان ارضعیه ما د موسی علی السلام مور ته الهام کړو چې بچی ته تی ورکوا فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم کله چې په ویری دینو درب ته وغورځوا ولا تخافي ولا تحزني ان رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين ما یریګو ما غم کا وزیدر تبر ترا و پس کوم پیغمبر کوم هم درته دا بچي ناغي یو تابوت جو کړو یو نجار باندې نجار تورلا یو تابوت جوړ کا انجار په دې حرکت پوي شو د باز قرائن او شواهد نه معلومه کا چې دا ماشوم دی تابوت اغه ته جوړې دومره اندازه جوړه ک چې ماشوم پکې زیش د خلینو به خبره خاتله و اغه نجار اراده وک چې فرعون لخر ته خبر ورکي الله به ګوم کړلو په جبه به ګوم شو چې وربر له لاسونه خوځول غور التدا څه شي کې جبه خوځول لاسونه خوځي الله به ګوم کړلو نو بل اخره تابوت تیار شو هغه کې موسی کلیم الله واچو او هغه چاودونه په تارکول ورپسې بند کړل ښه تابوت په تارکول د سلیو کو چې یو څاس کې ورننه نو یو موسی علی السلام سپینو پښمونو کې راتاو کو او دې کې واچو او سین کې ور خوش کړلو نو د مور زړې ور سره درځېدو الله رب العزت فرمایي چې واصبح فؤاد ام موسی فارغا د موسی علی السلام زړه د ټولو د مور زړه د ټولو غمونو نه فارغ شو یو د بچی غم پسې شو
ټول غمونه د دنیا ته نیر شو او د بچی غم پسې شو ان کادت لتبدی به لولا ربطنا على قلبها قریبه و چې خبر اخکارا کړي وې کمای زړه نه وې مضبوط کړي ډېر چغې والی اخر به چغې کړي چې و زما زوی دی او سین کې ملاو کو قصه دادا بلا اختیار ته الله وي خبره وته هم مای زړه مضبوط کو کما نه وې کړي نو قریب و چې خبر اخکارا کړي وې هغه د سین چپو ویوړلو منځ ته کړلو او بیرته چې فرعون سهارا ورسېد بیرته غاړه کړلو یو والته نه بیل شو هغه والا کې دا تابوت ورغه هغه والد فرعون په باغ باندې ورتیر شو فرعون را تیر کړو او د فرعون لور په پکې روز مرلم بلو چې لمبل دا تابوت په مغه ولا باندې ورغه الوري چې ولید له زره ټوب کو راوای غستلو چې ولید ماشوم پکې خسته پروتو او به پالنه الله د پکور کې او سورته قصص او سورته طه او نور سوراتونو کې تفصیلی دا واقعا الله بیان کړی دا نو د فرعون بچی دغه ماشوم نه به دړی وړي شو الله پاک نیست نابود کو والله بنی اسرائیل د موسی علی السلام د بیرغ لاندې ټول کو او یو قوت کې قوم الله د بنی اسرائیل نه جوړ کړه الله فرمای فاخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام کریم فرعونین می او استل دا غچینون او دا باغونونه او د لوړو محلونو او څپرګي د انګور والی او ژوند جوړ کړو او عيش شرط ټول نمی او استلو پسین ملاو کا الله وی واورثناها قوما اخرین او دا باغونه او تیار محلات می او بل قوم تپری خو چې بنی اسرائیل دي بنی اسرائیل په کې بیغم واړول او ټول غزینه تنیونی ولا نو الله وی زمانه خلاف کې څوک کوي دغه انجام ورته ورکوم وفرعون او فرعون من کار کړو د پیغمبرانو نه واخوان لوط او هغه قومین د لوط علیه السلام ورونو د لوط علیه السلام ورونو نه مراد هغه قوم دی چې الله ورته را لګلو دایس خرګنۍ واخه لوط علیه السلام دا څوک لوط علیه السلام د حضرت ابراهیم خلیل الله وراره دی ابراهیم علیه السلام چې د پلار ازر نه او د مور نه او د نمرود جابر طاغوت نه چې دا غټ کافرو او دیم د فرعون د غوندې د الوهیت دعوه کړې و او پلار چې د ابراهیم علیه السلام دا د نمرود دربانچو وزیر د دربار او مورم کافر وا نو تنه هجرت کو الله ورته دی خلکو نه تیر شه دې سرستا وخت نه سبا کیږي لوط ابراهیم علیه السلام یو خپل بیبي ځان سره واغستله او یو داوراره واغستو دیم په ابراهیم علیه السلام ایمان راوړ فآمن له لوط الله وی په ابراهیم باندې لوط علیه السلام ایمان راوړ یو ورارو او یوې بیبي و دواړه روان شو درې واړه روان شو په سفر باندې روان دي لاره کې ورته یو نه خوشګواره واقعه رامنځته شوه چې د ابراهیم علیه السلام د حیا او د شرم د سلب کېدو خطره وه پکې خو الله خپلو پیغمبرانو سره خپل نصرت شامل حال کوي او بیا ابراهیم علیه السلام خو اولو العزم پیغمبر و الله پې پرده واچوله او هغه بادشاه خپله لور هم ورته ورکړله ابراهیم علیه السلام ته دوه بیبیانې شولې ویل دا زما لور به ستا د دې ښځې خدمت کوي ځکه د هغې هغه کرامت بادشاه ولیدلو نو بیا یې لاړه څلور کسان شو روان دي او چې روان دي لاره کې یو ځای راغی څومره میاشتې مزل به والله عالم کړی جبریل علیه السلام راغی ابراهیم علیه السلام ته یې ویله چې دا ځای اوس دلته به ته د خپل وراره سره جدا کېږي دا به ته فلسطین ته ځه او ستا وراره د سدوم ښار ولوی دغه لار ورغلی الله وایي چې دا به سدوم ته لاړ شي د هغې د قوم ډېر بدافعاله او بدکرداره قوم دی ټول د مخې مشرکان دي کافر دي یو هم پکې مؤمن نه د پیغمبرانو علیهم السلام ډېر سخت ژوند دي ګورې ته یو څوک داسې قوم ته وروړه چې ټول ستا د نظریې نه خلافي او ته پکې ورشه نو دا ډېر زور غواړي ګورې ډېر سخت کار دی دا خدا انبیاء علیهم السلام دي چې الله لوی حوصلې ورته ورکړي وي او استقامتونه نو لوط علیه السلام ته جدا شو مخخی وکړه ابراهیم علیه السلام دا د فلسطین په طرف باندې لاړو او لوط علیه السلام د سدوم ښار ته لاړو چې ورغی یو لک آبادۍ نه وې ښځه یې په هغې قوم کې وکړله بس قوم ته چې کله دعوت شروع کو ټول قوم ته خلاف شلو او ډېر سخت بد کرداره قوم دی د لوط علیه السلام قرآن پاک کې چې د څومره قومونو واقعي ذکر شوي دي نو دا قوم ډېر بدافعاله قومو دا لواطت چې کوم دی دا دی قوم ایجاد کړی دی دا ایجاد د دې قوم دی ټول د مخې لوتینو بچه بازانو او لواطتونه کول انکم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء قرآن پاک کې ځای په ځای دا واقعه ذکر شوې ده او دا
قوم چې دی داسې کاري کو چې دې نه مخکې ورته هېڅ چا دې شي ته راتګ نه دی کړی لوط علیه السلام ورته وایي داسې یو قوم کوئ داسې یو کار کوئ ما سبقکم بها من احد من العالمین چې په مخلوقاتو د الله کې چام دا کار تاسو نه مخکې نه دی کړی نو دې نه دا معلومیږي چې د لوط علیه السلام قوم نه مخکې دا بدفعلي چا نه وه کړې ځکه عبدالملک بن مروان د مسلمانانو یو بادشاه تیر شوی د نبی علیه السلام په کورنۍ کې عبدالملک بن مروان وایي که د لوط علیه السلام د قوم کیسه الله قرآن کې نه وی ذکر کړی ما به دا خبره نه باورولی چې څوک به داسې کار کوي ما به دا باورولی هم نه چې یو انسان به داسې کار کوي خو چونکې قرآن کې ذکر شوی چې دې قوم کوله یعنی دا د عبدالملک بن مروان په پاک نفسۍ باندې دلالت کوي چې دومره ایمان والا سړی و پاک سړی و چې دا تصور هم نه کوي چې یو انسان به هم داسې وحشي کار کوي ګنې خو چونکې واقعه د حضرت لوط علیه السلام ذکر شوی د قوم نو دغه قوم ته الله پاک دا راولېږلو او دې سره د لوط علیه السلام زړه شین شو ځکه چې یو کس په ایمان نه راوړو یو کس ورسره نه منله ده به ورتل هؤلاء بناتي هن اطهر لکم فاتقوا الله واطیعون دا زما لورګانې دي په نکاح کوي او یا خپلې لورګانې ورته ښودي او یا دا چې د قوم لورګانې د دلو د پیغمبر خو د ټول قوم پلاري یعنی واده وکوي تاسې دا څه بد کردار شروع کړی دی او هغوی به ورته همدا ویل چې وباسو دي د کلي نه ګورې ښه کلي نه دې وباسو ته دا ځان نه ډېر پاک بزرګ دې ځان نه جوړ کړی دی او دا کو هغه کو بیا الله ملایکې راولېږلې او ملایکې راولېږلې هغه هم د یو فتنې او د امتحان په شکل باندې جبرائیل علیه السلام پکې و او چې کله دوی ولیدلې ټول قوم ورته راجمع شولو بیا جبرائیل علیه السلام ورته ویل لوط علیه السلام ته ویل چې انا رسول ربک لن یصلوا الیک موږ د الله ملایکې یو تا ته دوی ضرر نشي رسولی مو ورخطا کېږه لوط علیه السلام باندې وخت ډېر ښه حالت راغی نو ورته ویل فاسر باهلک بقطع من الليل خپل کورنۍ دې نیمه شپه وباسه ته ترې ووځه ځکه چې پیغمبر په یو قوم کې موجود دی الله عذاب نه رالیږي د هغه په احترام کې نو ته ووځه خوشحاله به نه راګورې قوم پسې د ډېر تیز بازي ځکه دې قوم باندې ډېر سخت عذاب فیصله الله کړې الله د قهر ورته اخري درجې ته رسېدلی دی هغه ورته کم سبا دی وی الیس الصبح بقریب ان موعدهم الصبح دا عذاب وخت سبا دی لوط علیه السلام ورته دا کم سبا دی سبایګان خو ډېر دي دومره تې تنګ شوی وی الیس الصبح بقریب دا سبا له سبا نه دی دا اوس چې را روان دی دغه دی بس نیمه شپه شو لوط علیه السلام خپله بیبي او قوم یې مخکې کو خو ویل دا زړه ښځه به دې نه وړې الا عجوزا فی الغابرین دا ښځه یې دې قوم کې کړې وه لوط علیه السلام به چې د قوم بدي بیانوله ښځه به کلکه ورسره ونښته داسې شیشکه غوندې ښځه وه لوط علیه السلام پورې به ونښته ته به خرابې ته به غلطې زما قوم پسې ولې خبرې کوې په قوم به ونښته اکثره ښځې د خپل باطل قوم په سر باندې نښلي قوم به یې فاسدي پلارګنۍ مفسده به یې خدا به پې کلکه نښتي نو داسې ښځه به عذاب کې راځي نو لوط علیه السلام سر به کلکه د کفارو په سر ونښتله نو الله پاک وایي اتشتمه سپاره کې الله وایي وضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط الله مؤمنان کفارو ته د لوط علیه السلام د ښځې حالت بیانوي تاسې وګورئ که نه دا زما د یو بنده په نکاح کې وه خو چې الله پې عذاب راوړو نو هغې ورته څه فایده ونه رسولی شوه نو الله د لوط علیه السلام قوم ټول تباه جبریل علیه السلام وزر ورلاندې کو روایتو کې راځي حدیث مبارک کې راځي جبرائیل علیه السلام شپږ سوه وزرې لري بخاري شریف کې روایت دی ډېر قوت کې ملایکه د قرآن کې الله وله ذي قوت ویلې ده ذي قوت عند ذي العرش مکین د قوت والا د عرش مالک سره ډېره محترمه ده د الله سره نو چې کله وزر ولاندې کو لکه هغه بیلچه کې چې چم راجع کړي اوچاتې کو الله وایي اسمان له وخېږي فجعلنا عالیها سافلها بره مې لاندې کو او لاندې مې بره کړلو وامطرنا علیها حجار الله وایي د کاڼو باران مې پې د پاسه ورولو د تیږو داسې ټسارې لکه ګلی چې راورېږي تیږې وې او دا سرونو باندې لګېده ټول د مخې چې دی ختم شو نیس نابود شو هغه ځمکه اوس هم مردار غوندې ډن د تاریخ کتابونه لیکلي دي ارض القرآن دا یو کتاب دی او نور کتابونه علماو لیکلي اوس هم هغه ځای څخه ډنډ دی آبادي پې نشي کېدلی ترخي اوبه دي هغه ځای کې مهلکه علاقه ده هلته نو الله پاک وایي و اخوان لوط او انکار کړی د پیغمبرانو نه هغه ملګرو د لوط علیه السلام یعنی د قوم و اصحاب الایکه او خاوندان د ځنګل اصحاب الایکه د ځنګل والا څوک دي دا د شعیب علیه السلام قوم خدا شعیب علیه السلام خو الله مدین ته رالیږلی و
د مدین نه بغیر یو بل ځنګل کې قوم واغیل اصحاب الایکه وای دا دې تمنا دار علی دلو نو گویا کې شعیب علیہ السلام دو قومونو ته راغلیو یو مدین ته راغلیو بل دا ځنګل کې قوم آباد چیرته مرا آبادې نه وي والله علم دې ته هم شعیب علیہ السلام د تبلیغ د پاره ورتلو او ورته ډیر نصیحتونه وکړه او هغوی به په ناپ او طول کې کمې کو دې تلې کې به چل کوخه تله به داسې شی به چې اغستو درون به اغستو چې خرڅو یا سپک به خرڅو دې ته تطفیف وای په عربي کې ویل للمطففین الله وی هلاک دي شي د سپک تلون کې مطفف هغه چاله وای چې تله کې ټګي کې یو دوکه کې مطفف ورته وای او دا کوم کار چې کې دې ته تطفیف وای عربي کې الله وی هلاک دي شي مطففین په دې باره کې مستقل صورت ګوره نازل شوی دی طول کې با سم طول با کوي په صحیح تله باندې نو شعیب علیہ السلام ورته ویل چې وزنو بالقسطاس المستقیم صحیح تله کاروي خو خوابه دا ټګي دي اپینونو کې روان وي زمون خلکو به دا کول چا به تلې پورې لاندې اندروبا یو ځای کړی وه چا به بل شی کړی چا به بل شی کړی چا به اپین کې غوشایان راتاو کړي چا به پکې پاڼې راتاوې کړې وې دا ټولې دوکې د دغه 5 روپو دپاره کېږي او روپۍ او پیسې بقا نه لري دنیا فاني ده هغه خلک ټول فاني شو دنیا نه نو که ډېرې په حرام وګټې او که لږی وګټې دغه رزق به خوري او دغه جامې به اغوندې شام ځان سره وې نه وړه چې ولا چا دوکه وکړه ګنې ورسره سره زر خښ که قبر کې بس که ښی وګټې او که خراب پې وګټې دغه یو ګېډه ډکېږي او یو تن دې پټېږي او دا یو کور دې هر چا ته الله ورکوي دا زندګي هر چا ته ورکوي نو دوکه کول نه دي په کار دا فعل ډېر غلط فعل دی دوی به دا کار کو شعیب علیہ السلام ورته دا ټول نصیحتونه وکړه نو دوی به ورته څه ویل ای شعیبه عجیبه سړی زموږ مالونو کې کار لري او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء ته اوس موږ دې نه منې کوې چې خپل مال کې به هم تصرف نه کوو بس که کمې ورکوو که ډېرې ورکوو زما پیسې دي ستا خو نه دي که نه اوس هم بعضې پښتانه وایي زما قبر کې څه ملي خپل قبر کې څه ملي زما څه غم کې دومره قمقل انساني هغه ستا فکر کوي آخرت دې ښایسته کوي ته وله داسې جواب ورکې دا د جاهلیت خبرې دي نو دی شعیب علیہ السلام دی اصحاب الایکا زنگل والا ونه منلو الله وی دام غرق شلو وقوم تبع او بل یو قوم دی چې د تبع قوم دی تبع یو نیک سړی تیر شوی په دې کې روایت ډېر مختلف دي یا بادشاه د خپل قوم خو دینداره بادشاه نیک سړی او یا هم داسې نیک سړی د الله ولی او قوم ته ډېرې خبرې وکړې خو قوم ونه منلې او الله غم تباه کړلو نو الله دا څو قومونه په دې آیات کریمه کې ذکر کړ یو قوم د نوح علیہ السلام دویم هغه خلک چې د کوی په غاړه باندې آباد و اصحاب الرس دریم سمودین چې د صالح علیہ السلام قوم دی څلورم عادین چې د هود علیہ السلام قوم دی پنځم فرعونین چې د موسی او هارون علیهم السلام قوم دی شپږم د لوط علیہ السلام قوم د سودم ښار والا وم اصحاب الایکه د ځنګل والا چې شعیب علیہ السلام ورته راغلو اتم د تبع صاحب قوم چې دا یو نیک بادشاه او بادشاه مو او خلکو ته د نیکې خبرې تبلیغ هم کو دی یو ونه منله خپل پیغمبر سره ټول د پیغمبرانو نه خلاف وکړو الله وی کل کذب الرسل دی ټول انکار وکړو د خپل پیغمبرانو نه یو ورسره ونه منله نو فحق وعیدی نو ثابت شو په باندې زما عذاب دلته وعید دی اصل کې غید متکلم حذف شوی دا زیر د دال کسره د دال دا قائم مقام دی د ځکه یې د دوه زیرونو نه جوړېږي زموږ د صرف کتابونو کې وایي فحق وعیدي نو ثابت شو په باندې عذاب زما عذاب په ثابت شو الله وایي یعنی که منلې وې بیا مې حق نه و چې عذاب مې ورکړی وی خو چې وایي نه منل اوس مې په عذاب ثابت شو الله سبحانه وتعالی د عذاب دپاره یو ور دلیل ګوري چې ثابت شي قوم باندې دا اومني چې اوس خو در باندې عذاب ثابت شو که نه ګیله خو به نه کوې قیامت کې به اوس خو دې زما خبره ونه منله پیغمبران یې ونه منل اوس ګزار در کوم خو چې بیا ګیله ونه کړي او نه نور څوک پیدا ووایي چې الله ورسره ظلم وکړو نه نه الله وایي ثابت شو پې زما عذاب او افعینا بالخلق الاول بیرته الله هغه خپلې دعوې ته منځ کې دا جمله معترضه وه اصلي دعوت د صورت څه وه دعوت د صورت دا وه چې قیامت کې به باسې بعد الموت پکېږي خلک به راجګېږي د قبرونه نو دوی نه منله د مکې مشرکانو الله ورته دا ویل چې تاسو یوازې داسې نه ډېرو قومونو نه ده منلې ما هلاک کړي اوس بیا الله وایي چې نه راژوندي کېږئ به که تاسو دا نه منئ زه درته دا وایم دا اول وار چې ما دا دومره دنیا پیدا کو انسانان مې په کروڑونو او په میلیاردونو پیدا که او ځمکې او اسمانونه زه پې ګنې ستړی شوم نه ستړی شوی هم پې نه یم
یو سړی چې وړوکی کار وکړي ستړی شي الله وایي دا اول ځل مې چې اسمانونه او نور او سپوږمۍ او ستوري او دریبونه او پیرین انسانان ملایکې دا ټول مې پیدا کړ غرونه آیا زه ګنې ستړی شوی یم نه چې ستړی شوی نه یم په هغې نو دوباره پیدا کول خو ما ته د یو کن فیکون خبره ده افعینا آیا ګنې موږ ستړي شوي یو بالخلق الاول په اول ځل پیدا کېدو نه 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 ستړي شوي دا استفهام انکاري دی او بل هم فی لبس من خلق جدید الله وایي دا خو دا مشرکان مني چې اول وار الله پیدا کړي دي او نه دی پې ستړی شوی خو دا دویم وار پیدا کېدل دوی په شک کې غورځولي چې دا به څنګه پیدا کېږي بل هم فی لبس بلکې دا مشرکان په شک کې پریوتي لبس التباس ته وایي چې سړی شک شي چې دا به څنګه کېږي بلکې دوی په التباس او په شک کې پریوتي من خلق جدید د نوي پیدا کېدو نه چې سرینو به بیا الله څنګه د انسانان را پیدا کړي قبل دغه نه شک کې غورځېدلي دي ولقد خلقنا الانسان الله وایي زما قدرت ته ګوره یقینا موږ پیدا کړی د انسان ونعلم او موږ پوهیږو ما توسوس به نفسه په هغه خبره باندې چې وسوسه کوي په هغه باندې زړه ده خبره خو پرېږده خبره چې ژبه پې خوځي چې زړه په کومه خبره وسوسه کوي الله وایي په وسوسه هم زه پوهېږم د انسان زړه کې وسوسې تېرېږي که نه چې ناست یو تصور تیر شي ځان له چې ناستې دا فکرونه کوي دغه تصورات ټول الله ته داسې عیان دي لکه دا نور غوندې ورته عیان دي الله وایي دې وسوسو باندې زه خبرې مستا ونحن اقرب ونعلم او من پوهیږو ما توسوس به نفسه په هغه خبرو باندې چې وسوسه کوي په هغه باندې زړه د انسان ونحن اقرب الیه او منګ ډیر نږدې یو د انسان ته من حبل الورید د مرۍ د رګونو نه د ستوني د رګونو نه الله وایي ډیر ورته زه نږدې ما دا مرۍ کې رګونه دي د مرۍ رګونه ځکه خو لاس کې هم رګونه شته خپو کې هم شته خو هغه رګ چې غوڅ شي سړی نه مړ کېږي او د مرۍ دوه رګونه دي وریدونه او شریانونه دا چې غوڅ کې انسان مري دې کې د انسان روح روان دی سا روانه ده د هر حیوان که فکر هم کړی خلک چې حیوان حلالې دي ته دوه رګونه دي او دا جو عروق ورته وایي زموږ د فقې کتابونو کې او دوه ودجین دي او دوه عرقین دي دا څلور رګونه چې کټ شي نو مال حلالېږي دې کې هم د امام صاحب او د صاحبانو د امام شافعي صاحب خلاف دی امام ابو حنیفه رحمه الله وایي که ودجینو کې یو غوڅ شي او عرقینو کې یو غوڅ شي دوه غوڅ شي او یا درې غوڅ شي نو اکثر لره حکم د کل دی چې درې غوڅ شي ام مال حلالېږي او ځینې وایي چې نه څلور واړه به غوڅېږي ځینې وایي چې نه دوه غوڅ شي پورا شفا هدایت کې کتاب و ذبایح کې دی کې ډېر اختلاف دی خو دلته رګونه دي هغه چې کټ شي انسان ته نږدې مري نو دا انسان ته ډېر نږدې دي ځکه د انسان ژوند پکې روان دی الله وایي زه د دې مرۍ رګ نم تاله ډېر نږدې مخه څه مطلب زما علم او قدرت تا ته دومره در نږدې دی دومره دا مو وایي چې زه در نه لرې ما ونحن اقرب الیه الله وایي موږ ډېر نږدې یو د انسان ته په اعتبار د علم او د قدرت سره من حبل الورید د مرۍ د رګونو نه اذ یتلقى المتلقیان یو خو زم در نږدې ما او سره د دې نه ملایکې مې ګورې در باندې مقررې کړي ګنې ملایکو ته ضرورت هم نه ځکه زه دومره نږدې ما خو بیا مې در باندې ملایکې مقررې کړي اذ یتلقى کله چې راواخلي یوه خبره د دې انسان د خولې نه المتلقیان هغه دوه راغستونکي ملایکې انسان چې خولې نه اوف راوباسي د مخې هغه ملایکې راوالي او دستي ولیکي ناستې اذ یتلقى یعنی اذ اخذه کله چې راواخلي هغه خبره څوک راوالي المتلقیان هغه دوه راغستونکي ملایکې یوه دلته ده بله دلته ده دې ته متلقیان وایي تسنیه ده کله چې دا د انسان خبره راوالي قلم باندې نوشته کړي عن الیمینی چې یوه ښي طرف ته ده وعن الشمال او بله چپ طرف ته ده او ځینې وایي دا دواړه یوه ده خو چې کله نیکه خبره کې ښي ولیته ځي دلته لیکل کوي چې بده کې دلته ځي دلته لیکل کوي او یا دوه دي والله اعلم او عن الیمین وعن الشمال ښي طرف ته او چپ طرف ته قعید ناسته ده او تیاره ناسته ده ما یلفظ من قول نه راوباسي دا انسان هیڅ یوه خبره ما یلفظ تلفظ نه کوي دا انسان من قول په هیڅ یوه خبره الا مگر که کوي لدیه د سره موجودی رقیب نگهبان ملائکه عتید تیار سی چې څنګه خبره راوباسي الله وایي ژبه یې لا نه خوځولي چې تیار سی ملائکه ورته ناست دی دا ډېر خطرناک آیت کریمه دی ډېر اسلاف او بزرگان اولیاء کرام ویلي
دلته مفسرینو دا غویا واقعات راغستي چې دی آیات منګه ګونګین کړیو موږ ډېرې خبرې نه کوو ځکه الله وایي ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید انسان لا خوله نه خوځولي چې رډي تیار سي ملایکه ورته ناست دی نو څه پکار چې بې ځایه خوله وخوځو چې ته کنځله کې د مخې لیکلي قیمت په ورځ د عملنامه د کنځلو نه ډکی مسلمان ته د غیبتونو او دروغو نه ډکی نو ډېر اولیا به داسې وو چې سبعینه مازدیګر پورې به خبرې نه کولې ګورې د خبرو رجا یو په هغې کې زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام اعظم صاحب وکانه کثیر الصمت د ده په مناقبو کې راځي دا اوږد چپوالي والا طویل الصمت اوږد چپوالي والا هو کلما سئل عن المسأله سال کالوادي خو چې د مسلې پوښتنه به ترې وشوه وادي هغه ازارناو له وایي چې سیلاو پکې راوایي بیا به د سیلاو غوندې راخوش و په یو مسله به یې 100 دلایل په یو وخت کې ویله او هغه انسان ته به قناعت ورکو نو نور به خاموش ناستو بس دنیوي خبرې به نه وي داسې اولیاء کرام تېر شوي چې هغوی به مکتبه کې ناستو خپل کتابخانه کې بس یو اوږد چوکه به ورسره وه داسې به یې خوځوله چې دا کتاب راواله شاګرد ته ویل دا به یې راول نور به خبرو نه خاموشي وه بس چې کتاب به یې راوړو کتاب کې به یې خبرې کولې په یادو خبرې به یې نه کولې داسې یو د زنانه واقعه راځي عبدالله ابن مبارک صاحب رحمه الله وایي زه حج نه روان وم چې ګورم یوه زړه دی ناسته ده او د اوښ کجاوه ده او زړه دی ورسره ناسته ده وایي ما ورته ویل السلام علیکم ځکه زړه و زړې ښځه باندې سلام اچول روا دي په ځوانه نه چې زړه ښځه 80-90 کالو ښځه نو سړی پې سلام اچولی شي ځکه هغه داسې وي چې هغه د نارینهو په حکم کې وایي ما ته ویل سلام قولا من رب الرحیم د قرآن شریف نه راته جواب راک وایي ما ورته ویل من انتی څوک وی راته من یدلل فلا هادی له څوک چانه چې الله لار خطا کړي نو هغه له به څوک لاره پیدا کوونکی نه وي زه پوه شوم چې ولا دې نه لار خطا ده آیات باندې پوهې کړم وی ما ورته ویل این تریدو چېرته اراده لري وی سبحان الذي اسرا بعبده الى المسجد الاقصى مطلب یې دا چې مسجد اقصی بیت المقدس طرف ته روانه یم خو وایي چې ما به پوښتنه ته نه کوله وی هغې به جواب راکوي ما ورته اوښ چې وکړو کجاوه کې کېناستله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین دعا یې ویله وی ما ته نه د یو خبرې پوښتنه وکړه وی ما ته ویل چې لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم الله وی د ډېرو خبرو پوښتنې به نه کوئ چې ستاسو مقصد پکې نه وی دا یې راته ویل عبدالله ابن مبارک صاحب وی بس زه چپ شوم دا ډېر لوی بزرګ دی عبدالله ابن مبارک صاحب وی روانه کړې مې وی په لاره روان وم وی ما ځان سره مې همداسې ترانه ویله لکه سړی ځان له رواني وی راته غږ یې کو د کجاوې نه چې فقرؤ ما تیسر من القرآن قرآن پاک لولئ الله وی بې نور شی نه مه لولئ وی بیا مې د قرآن تلاوت شروع وی چې لاړم هلته چې ورسېدو دا ځای له نو وی ما ورته ویل ستا زامن څوک دي خیمې لګېدلې وې دا ورکه شوې وه د خپلو زامن نه وی دې ښځې غږ کو یا یحیا خذ الکتاب بقوه یا موسی انی اصطفیتک یا زکریا انا نبشرک درې زامن یو یحیا زکریا موسی او درې واړو له قرآن پاک کې الله غږونه کړي دا پیغمبران په دې نوم تېر شوي نو هغه آیتونه یې ویل وایي درې واړه زامن یې راووت وایي ما ویل چې دا خو د قرآن نه بغیر بله خبره نه کوي نو وایي زامنو چې راووته وایي زه تلمه وایي زامنو ویل چې نشې تللی خیمه کې کېنولمه وایي دې ښځې دې زامنو له روپۍ ورکې چې دا واخله هغه آیات ورته وویل چې هغه اصحاب کهف یو کس ته روپۍ ورکړي او ویې لېږل چې دا واخلئ او وليتلطف فلا يشعرن بكم احدا بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما دا روپۍ والو بازار کې وګوره چې کوم حلال شی خرڅوي هغه راوړئ دې بابا ته چې پې باندې وخورو وایي ما دې زامنو ته وویل چې دا زړه دی دا څه قصه ده دا خو چې پوښتنه ترې کوم د قرآن پاک آیات وایي دا زموږ مور ده او دا ډېره نیکه ښځه ده وایي 40 کاله وشو چې دې د قرآن نه بغیر بله خبره نه ده کړې 40 کاله هره خبره د قرآن پاک آیات پیش کوي او دا الله سره دا تعهد کړی چې دنیوي خبرې به نه کوم زمونږ ښځې خو راشه په غیبتونو باندې خولې شنې شولې تمام ورځ چې کینې د نورو ښځو غیبت او مسخري او ریشخندونه کوي او مونځونه هم کوي عبادت هم کوي او د ژبه نشي کنټرولولی نو الله رب العزت فرمایي ما یلفظ من قول انسان د خولې نه نه راوباسي هېڅ یوه خبره الا مگر که راوباسي لدیه د ده سره موجودی رقیب یو نگهبان ملائکه عتید تیار سی رډي تیاره یعنی رسته کېږي نه سمدستي لیکي هره خبره لیکي دې وجې نه صحابه کرامو به ډېر سکوت کو او زمونږ د امت بزرګانو به ډېر سکوت کو غلي به ناست بې ځایه خبرې به یې نه کولې حتی ځینې خبره به یې په اشاره کوله زمونږ دا پخوانو مشرانو به چې اعتکاف هم کو ډېر سکوت به یې کو خبرې به یې نه کولې
او په کارم دا د سړی د تلاوت د کلام پاک او د ذکر نه بغیر نور خبرې ونه کی عام مسلمانانم بیهوده خبرې کول او عملنامې ډکول د بې ځایه خبرو نه دانی پکار او بیم د ضرورت خبرې خو د تجارت د کاروبار د دنیا پروانه کې خو کنځل او سپک او سپړو دی او غیبت او دروغ او دینه ډېر اجتناب پکار دی ځکه چې دا ملائکه تیار ناست دولی کیا الله وی وجاءت سکرۃ الموت بالحق دا سهنم تیر شو دا د مرګ را ورسېدو راغلی سلګي د مرګ په رښتیا سره انسان اوس خو ستاسو د مرګ سلګیم شروع ذالک دغه مرګ چې د ما كنت منه التحید دا هغه شی دی چې تبتنی تختیدلی تحید یعنی تعرض تابت اعراض کو ډاکټرانو له باندې منډي والی چاله من شماله دا ولا راوړاله دا دم کې سیرم ولګي پلانې الله وی د مرګ سلګي دی شروع شو پر اشتیا سره ذالک دغه مرګ چې دی ما كنت منه دا هغه شی دی چې توید دین تحید چې تختیدلی به اعراض دی کو خو تیخ تبانی بریلې نشو اخیرم دا د مرګ پنجو ته وګرځیدي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید ونفخ في الصور الله وی بیا بل صحنه را شپېلې به وشي په پو به وکړلې شي پوکې به وشي په شپېلې کې قیامت به شروع شي او د مرګ نو وروسته به یو ورځ قیامت شروع شي ذلك يوم الوعید دا ورځ د عذاب د به کفارو د پاره او مجرمینو د پاره وجاءت كل نفس الله وی قیامت کې براشي هر یو نفس براشي د قیامت پر ځان لبر رواني کورنۍ بورسنی نه پلار نه ورور نه خپلوان د ارچا په ځان ده هر سړی به ځان لا هر یو نفس براشي معها سائق چې د دې سره به دوه ملایکی یو به سائق معنا شړون کی او سائق هغه چالوي چې سړی مخ کې او دا ور پسی یو قائد دی یو سائق دی عربي قائد هغه چالوي چې هغه مخ کې تو ور پسی لکه د لیډرانو ته قائدین وای دا زمون قائد دی قائد مخ کې تو ور پسی او سائق دی ته وای چې تی مخ کې کړي هغه در پسی لکه او چا سره چوکي او ته مخ کې ودر پسی نو الله وی ار یو نفس براشي معها سائق چې یو شړون کې ملائکه ورسره چوکه ورسره او دا به مخ کې کړي مجرم به مخ کې کړي یو بدا ملائکه و شهید او بل به گوا ملائکه دا به کومي ملائکه مفسرین لیکلي سائق چې دا شړیا دا به چپ ولي والای اوس خو ته ناس دې مونږ نه ګورو قیامت کې به دې چپ ولي والا نه سائق جوړ شي لخت ورسره چې دا بد اعمال استعلی کړي شړی به او خي ولي والا به گواي پتا باندې او الناس کې به نو رجسترونه نیولي دا سلوی کاغذونه لکه دفتر ته چې سړی روان کړي وسم دا محکمې په دې طریقه دي دا مجرم کې چې اتکړې چولي رواني یو اسکر ته مخ کې رواني د دوسیې ټوله سب کړي ور سره روان کړي قاضي له روان کړي نو الته به قاضي الله نو دغه ملائکه سره چې دا پخې ولې ناست دي سره به ټول عملنامې سوانی به ور سره او دوسیګانی به ور سره او غبلی سره به لختي او روان کړي به دا مجرمت کړي به پکې چولي د الله حضور ته به روان کړي معها سائق چې د سره به یو شړون کې ملائکه و شهید او بل به گوا ملائکه ور سره لقد كنت في غفله من هذا سبوي ورته چې روان کړي په دې رواني دو په حين کې به د ملائکه ورته وي تیزو الفاظ سره په غصه لقد كنت في غفله من هذا ته خود دې ورځ نه غافل وي کنه نه خبر ځان د غفلت کې والو نه په هاي کې دنیا پسې د مټي بډوالي او آخرت تیر کړو فکشفنا عنك غطاءك یا ورته د الله د خوانه دا ویلې شي ملائکه ته وای دسی ورته وای فکشفنا عنك غطاءك من لری کستان استاد سترګو پردي او پسترګو دي چې کومي پردي وي اخرت دې نه لیدو الله دې نه لیدو رسولان او قیامت او پولیس ورات هغه پردي مې لري کې وګور ارڅ وګور نو چې وګوري هر څه مخ کې وګوري او فکشفنا عنك غطاءك لرم کې استاد سترګو نه پردي فبصرك اليوم حديد نستا سترګې نن ډېرې تیزې دي ښه د سترګې به د دوربین غوندې تیزې چې مخامخ وګوري هر څه ملایکې به ګوري ولاړې به او دوزخ به وګوري جنت به وګوري ټول کیفیت به وګوري بیا به ډېرې منګولې ومروړي چې کاش کې مخکې مې ورته تیارې کړې وې فکشفنا لقد كنت في غفلة من هذا یقینا توی په غفلت او ناخبرۍ کې د دې ورځې نه فکشفنا عنك غطاءك نو لرم کستانه یعنې ستا د سترګو نه پردې ستا فبصرك اليوم نو سترګې ستا نن ورځ حدید دا ډېرې تیزې دي یو چا چې په سترګو باندې تکلیفي پردې وي یا سترګې تکلیف او دمیه نو دغه آیت کریمه چې ولولي فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید او په ګوتې چوف کې او په سترګې راکش کې دې سره سترګو کې نورانیت پیدا کیږي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله قرآنی تعلیمات باندې موږ ته عمل راکړي. الله زموږ د ناس خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله د دې مسلمانانو اعتکافونه او روزي او تلاوتونه او عبادت ته ټول عالم اسلام قبول او منظور کړي. الله زموږ مشکلات رفع کړي. الله مریضانو ته شفای کامله ورکړي. الله په دې کلی او وطن او علاقه باندې په ټول عالم اسلام باندې خپل رحمتونه را نازل کړي. الله ستاسو قهر او د غضب نه موږ ته امان راکړي. الله د جهنم نه موږ ته امان راکړي. الله موږ نه هغه کارونه صادر کړي چې د جنت د باعث وګرځي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله.